د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت مشر د کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړولو فرمان ورکړی دی. د اوبو او انرژۍ وزیر وایي چې دا اوبه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د دې اوبو مدیریت د افغانانو حق دی. د ملګرو ملتونو د تأسیس 80مه کلیزه د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیت شورا یو له ځواکمنو هیوادونو څخه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. او د تخار اوسیدونکي په دې ولایت کې د تیلو سون توکو د بیو د لوړوالي څخه شکایت کړی دی. دوی وایي چې سره له دې چې د ډالر په نرخ کې د پام وړ کمښت او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیو کې کمښت راغلی دی، خو په دې ولایت کې د تیلو بیې لوړې شوي دي. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. د ملګرو ملتونو د تأسیس د 80مې کلیزې په مناسبت د هند بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي چې د امنیت شورا یو له ځواکمنو هیوادونو څخه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ښاغلي جي شنکر د پهلګام برید ته په اشارې سره ویلي چې د سازمان دوامداره اغیزمن فعالیت په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه یې په ښکاره ډول په چارو کې لاسوهنه کوي یوه لویه ننګونه ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت دفتر خبرداری ورکړی چې افغانستان په نړۍ کې یو له سختو بشري بحرانونو سره مخ هیواد دی. د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو د جوړېدو له ورځې سره برابره ده. دا سازمان د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړیوال امنیت او د سولې د ټینګښت په موخه رامنځته شو. د هند بهرنیو چارو وزیر جي شنکر د دې ورځې د لمانځنې په مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو دوام او موثریت د ځینو هیوادونو د ښکاره لاسوهنو له امله له جدي ننګونو سره مخ دی. نو نوموړي د پهلګام تروریستي برید ته په اشارې سره بې له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي زیاته کړې چې د دې سازمان د ترهګرۍ ضد هڅې محدودې پاتې دي، په ځانګړي ډول هغه مهال چې یو له دایمي غړو هیوادونو څخه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یونما په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. دغه دفتر یو ځل بیا د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ پر ملاتړ ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغان ولس سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي آنتونیو ګوتریش هم د دې ورځې په مناسبت ویلي چې ملګري ملتونه تل د دایمي سولې، د بشري حقونو د ترویج او فقر او لوږې پر ضد د مبارزې لپاره هڅې کوي. مالی محدودیتونه هم د اندېښنې نوې سرچینه ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو بقا اوس له لویو نړیوالو ننګونو څخه شمیرل کیږي. کله چې د دې سازمان یو دایمي غړی له هغه سازمانونو ملاتړ کوي چې د القاعدې په څیر وحشانه بریدونه ترسره کوي، نو که قربانیان او عاملین د ترهګر په نړیوالې تګلارې کې په یوه کتار کې ودرول شي، نړۍ به تر کومه د بې باورۍ او بدګمانۍ ښکار نشي. او که د سولې او نړیوال امنیت ساتنه یوازې په شعارونو محدوده شي، د نړۍ د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ وضعیت به لا هم اندیشمند وی. هرچند در اوایل سازمان ملل در اقصا از نقاط جهان دارای دستاوردهایی بود، ولی متاسفانه در سالیان آخر کارکردهای سازمان ملل رنگ آنچنان به کامیابی نداشته و در عملیه‌های خود خصوصا در قسمت صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار ناکام بوده. جنگ اسرائیل و حمله و تجاوز اسرائیل بر فلسطین، کشتار غیر نظامیان، تلف شدن و زیر پا شدن حقوق بشر ایره به وضاحت به اثبات میرسانه. در پیوند بر افغانستان هم آنچنان کاری که باید در قسمت حقوق بشر، توسعه پایدار باید صورت میگرفت، متاسفانه صورت نگرفته. وس د هر وخت په پرتله نړۍ دې ته اړتیا لري چې د ګډ هوډ او ژمنتیا له لارې هغه ستونزې حل کړي چې هیڅ هیواد یې په یوازیتوب سره د حل توان نه لري. بنان
جامعه جهانی در پهلوی کمک هایی که از چندین دهه در افغانستان فعالیت دارند بهتر است که بیشتر تمرکز سر قسمت های بنیادی و رشد اقتصاد بنیادی کشور بیشتر سرمایه گذاری کنه. ملګري ملتونه چې د نړۍ له سترو پیاوړو سازمانونو څخه دی د 1945 کال د اکتوبر په 24مه د 51 غړو هیوادونو په ګډون خپلې چارې پیل کړې. دا سازمان شپږ اصلي ارګانونه لري چې د امنیت شورای تر ټولو ځواکمنه اداره ګڼل کیږي. افغانستان هم د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملګري ملتونو غړی شو. اوس چې ملګري ملتونو 8 لسیزه پوره کوي لا هم د نړۍ ډیری وګړي د دې سازمان د هغو ژمنو د پلي کېدو تمه لري چې موخه یې د دایمي سوله، عدالت او برابرۍ رامنځته کول دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ صاحب. مارچ صاحب سړی مشې وخت په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. مارچ صاحب 1945 کې ملګري ملتونه جوړ شول، اوس 2025 کال دی، 8مه کلیزه لمانځل کیږي. فکر کوئ چې په دومره وخت کې د ملګرو ملتونو تر ټولو لویې لاسته راوړنې څه وې؟ مننه جناب علیه سلامي، تاسو تحقیقي همکاران تلیدون کارونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ په ډېره ستر امید په هیلو باندې جوړ شو. دومره نړیواله جګړه وه ختمه شوله، حتی پکې اتم هیروشیما ناګاساکي کې امریکا استعمال کړ. ډېر خلک تلفات ولیدل شول، په میلیونونو کسان مړه شول. نړۍ ته تهدیدونه موجود وو، د نړۍ زبرځواک هېوادونه ټول په جګړه کې وو. نو بنا دې ته ضرورت چې جامع ملل چې میثاق درلود دغه لري کې او د ملګرو ملتونو سازمان جوړ کړ او دا کار یې وکړ. تشکیلات ورته جوړ کړل، سکرتریات فعال سه، مختلف شوراګانې، شورای قومیت، شورای امنیت، شورای همکاری اقتصادي، محکمې بینالمللي عدالت، دا په منځ کې جوړ شول. بیا وروسته له دې نور دفترونه او تشکیلات یې وضعیت پیدا کړ، لکه یونیسار اداره، د یونیسف ادارې دي، نور دي چې دوی ته کار کوي. په ټوله کې وروسته چې بیا نړۍ ته امنیت ته تهدید و، دې لپاره چې کوم خطر پېښ نه شي د امنیت شورا جوړه شوله. بیا په دې کې 15 زبرځواک هېوادونه د وخت زمان راغلل، دلته دایمي غړیتوب ترلاسه کړ او خطرنامه کې دا فیصله وکړه که یو هېواد ویتو کې رد کړي او شهره ونه بلل کړي. دوی د خپل منافع لپاره دا کار وکړ. همداسې که کوم هېواد کې بحران جوړېږي، حکومت ړنګېږي، انارشیزم جوړېږي، ګډوډي راځي، بیا شورای قومیت ته وظیفه ورکړې ده چې هغه فورا ځي هلته به امنیت کنټرولوي. د امنیت شورا په همکارۍ باندې دوی به تر هغه پورې چې هلته بېرته نظم یاسي. خو په هر صورت باندې همداسې مثلا شورای اقتصادي او همکاري او دې ته چې ګوري کومکونه مرستې. افغانستان هم په 1901 کال وروسته په 1946 کال کې د غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان استازی و هلته په نوم د محمد کبیر لودین د ظاهرشاه له خوا نه استازیتوب یې کاوه. نو دا داسې سازمان ما ویل چې په هیله په امید جوړ شو. خلکو فکر کاوه چې دا به د ټولو هېوادونو، ځکه اوس یو سل 93 هېواده دي او په منشور کې راغلي چې هر هېواد ته مساویات لري، نه یې نفوس ته کتل کېږي، نه جغرافیې ته، نه یې سیاسي اثر. یعنې هر هېواد مساویانه حق لري، مساویانه رایه لري او ټول ته د هېواد درست. که همدغلته وپوښتم مارچ صاحب په ډېرې بخښنې سره که همدلته وپوښتم د ډېری هېوادونو ګیله اوس هم همدغه ده چې ملګري ملتونه لکه څنګه چې د دوی په پریامبل کې یا په ټوله کې په منشور کې ویل شوي چې ټول هېوادونه سره مساوي دي، وایي بیا ولې 15 هېواده، ولې باید 15 هېواده تصمیم ونیسي، ولې باید ټولې مسلې 15 هېوادونو ته مطرح وي، باقي ولې نور هېوادونه باید حق ونه لري د خبرو؟ نه، هغه خو جدا مسله ده، هغه د شورای امنیت فیصله ده. همدا ځکه ډیری مسلې هم مارچ صاحب شورای امنیت فیصله کوي. غټې د نړۍ په سطح کوم امنیتي چارې په کوم هېواد بریدي یا بل هر څه، نړۍ وایي چې ډیری تحلیلونه په دې دي او ګیلې په دې دي چې ولې ډیری وخت نه ورکول کېږي نورو هېوادونو ته، وړو هېوادونو ته. همدا مسله ده، ځکه چې نړۍ دا د سولې دپاره د دې منشور کې راغلي دي، د سولې دپاره او د سولې د تضمین دپاره، امنیت او د جګړې د مخنیوي دپاره دا سازمان کار یې کړی د جګړې مخنیوي لپاره. مارچ صاحب سوله یې راوستلې ده. همدا مشکل و زما هم دا ویلې ده. تاسو وګورئ د منشور 18 فصله لري او 111 مادې دي، دا ټول موږ لوستي دي. په ډېر پخوا د ځوانۍ وخت کې چې محصل دي حقوقو هغه وختو کې، یعنې
خبره اصلي دا ده چې صحیح ده چې د توقع ډېره وملې اوس هم دا ځکه د امنیت مسله ده، د امنیت شورا پکې فعاله ده. دغه سازمان د زبرځواک هېوادو د اصل لاندې لاړ او مجبوره هم ورڅې لاړ شي ځکه د ده بودیجه ډېره زیاته انتها ډېره بودیجه دې ته پکار ده. دا ځان ته چورلکې، ځان ته الوتکې، ګاډي، پرسونل په ټوله دنیا کې لري، یعنې خصوصا په 193 هېوادونه چې د غړیتوب لري او په نور هېوادو کې د مرستې ورکوي. نو دغه بودیجه او د دوی پیسې ورکول زبرځواک هېوادو کول، دا یې چې کول د همدوی د کوشش لاندې، د پوښښ لاندې استخباراتي لوبې پیل کړې په هېوادو کې. درېیمه نړۍ هېوادو، خصوصا په ټولو هېوادو کې یوازینی یو یا نه هېواد دی چې په خپل مټ ولاړ دي، هغه استثنا دي. نور ټول هېوادو کې چارواکي د دوی له خوا نه غیر مستقیم ټاکل کېږي. د هر کور ته چې ځي د مرستې په نوم، د واکسین په نوم، د فلان او فستان په نوم مکمل شهرت د هر کور اخلي. هر مملکت نه خبر دي ته څومره نفر دي، څوک دي څوک نه. کادونه دوی په افغانستان کې په جمهوریت کې کله دیموکراسي او ورته څه یو نامانه چارواکي ټاکل کړي، یو نامه د دوی سیاسي دفتر و. دا یو سیاسي انګیزه، استخباراتي لوبې شروع کړلې. اوس هره مؤسسه، هره اداره چې بل مملکت ته ځي د مرستو په نوم باندې هلته استخباراتي لوبې کوي، جاسوسان خپل روزي، پروګرام اخلي، ماره مصرف بیا زبرځواک دا ډلې تخلې چې افغان او افغان ټول جوړ شوي د همدغه ملل متحد او همدغه سازمانونه جوړ کړي. خو یو خبره مهمه ده په خرغوان چې وخت کم مهمه دا ده بنا د خبرو د حالاتو نه ښکارېږي دا یو ظاهري شکلي سازمانونه دي، نړیوال هویت یې ورکړی. دلته دی خپله چیر چاته نه ورکړي غیر د زبرځواک هېوادو اهدافو ګټې تامین کړي. بنا هوښیار ملتونه، هوښیار دولتونه له ده نه استفاده کوي، هغه هم راځي له ده نه استفاده کوي، برنامې ورته ورته جوړوي، ځان ور تیاروي، ځي استازي ته ښه او موضوعګري کوي، ښه او ډیالوګ کوي، ښه او قوي اخذ موقع کوي، خپل اهداف خپل مقاصد دوی ورته وړي. له ګټه هم ملک کې آبادي، هم ملک کې امنیت راولي، هم له دې نه بودیجه اخلي، هم مثلا سیاسي مسایل کوي، هم د دې له روی نه مذاکرې په نوم د خبرو اترو مخالفینو سره خبرې وترې او امنیت تامینوي. بله اوس د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امنیت شورا کې داسې هېوادونه هم غړي دي چې د پهلګام پیښه کې لاس درلود، کومه پیښه چې د هندوستان په پهلګام کې ترسره شوه. فکر کوئ د هند بهرنیو چارو وزیر د دا ډول څرګندونو په ترسره کولو سره چاته اشاره کړې او څه غواړي ثابت کړي؟ دا هغه هېواد ته اشاره کوي د پاکستان شاته ولاړ ده او هغه برنامه ورکوي. پاکستان ته اشاره کړې که د پاکستان تر شا هېواد ته اشاره کړې جناب مارد صاحب؟ پاکستان خو دایمي غړی د شورای امنیت نه ده، نو دا سوای بل هېواد ښیي چې هغه د پاکستان تر شا ولاړ. یعنې فکر کوئ امریکا طبعا نو د مستقیم نوم نه اخلي، ډیپلوماسي کې خو مستقیم به متهم کوي څوک نه، مستقیم به نوم نه ورته اخیستل. یعنې هندوستان اوس هغه وخت ته رسېدلی چې د امریکا پر ضد باندې بیان ورکوي مارد صاحب؟ غیر مستقیم یعنې پوکې که امریکا د کار څوک دی، مطلب دا د اصلا دا اشاره پاکستان ته ده او دنیا ته ښیي چې موږ د خبرې ته څه کوئ و یعنې ځان ته تدابیر نیسي چې یعنې دا کار ته ادامه مو ورکوي. مستقیم نه ورته وایي چې دا کار مو کوه، ورته څه ثبوت لري. غیر مستقیم ورته وایي چې دا کار ښه نه ده. دغه ډیپلوماتیک الفاظ فکر نه کوئ چې دا ډول د ښاغلي جیشنکر دا څرګندونې به د امریکا او هندوستان اړیکې نورې هم سره ترینګلي کړي؟ نه، کله چې ګټه پکې بیا سیاست کې اړیکې نورې ښې کېږي چې مثلا ګټه بیا په دې کې چې دښمني وکړي، بیا په یو ورځ باندې یو بانه او شاید جوړوي د دښمني کوي. دا د زموږ تړون لاسلیک سره پاکستان چې ګټه پکې نه وي بېرته چغې را جوړې کړلې، بانې او پلوي ورته کوي. دا دنیا کې همدا ښایسته متاسفانه ځکه تضمین نشته په نړیواله کچه باندې. داسې د دوه هېوادو منځ کې کله تړون کېږي ولاو که درېیم هېواد پکې نه وي، د حقوق بندولو خصوصي له وجې نه که دا کېږي تضمین نشته. په حقوقي یا په نړیواله کچه باندې هم که چېرې کوم تړون کېږي تضمین او هغې ورته نه وي، یو ډول نه یو ډول خپل ورته متاسفانه ګټې ته ګوري بس مخې ته روان ده. هند نن سبا پوهېږي چې څه کوي د هغه دپاره د پاکستان لپاره او زیاتره کوچکشګر چې نریندرا مودي سره دوی سره خبرې شوې وې که چېرې بعضې ماموریتونه دلته دوی ترسره کړي، خو دوی شرط اول دا ده چې پاکستان به لرې کوي، بیا تاسې راتللی کېږو او غواړي توازن سیاست د روسیې او امریکا سره وساتي. دا وجه هم ده چې لږ انعکاس دا خبرې څه کوي
روسیې خواته بیا بله. څه اشارې څه هغوی سره بله انرژي او تیل چې راځي هغه خراب نشي. ډېره زیاته مننه مارش صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه او ستاسو له بحث او ګټورو معلومات څخه نړۍ منندو یم. اوس هم د خبرونو دوام. د افغانستان د اسلامي امارت مشر د کونړ پر سیند د اوبو د برېښنا د بند د جوړولو امر کړی دی چې ژر تر ژره د کورني برېښنا تولید زیات شي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د انرژۍ په وارداتو باندې تکیه کمه شي. د انرژۍ او اوبو وزیر عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې دا ملي پروژه ده د افغانانو ده او افغان سوداګرو ته یې بلنه ورکړې چې د دې پروژې په پلي کولو کې برخه واخلي. د اسلامي امارت د هڅو په دوام کې چې موخه یې د ګاونډي هیوادونو د برېښنا له وارداتو د اتکا کمول او د هیواد په کچه ځان بسیا ته رسیدل دي، د اسلامي امارت مشر د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړولو امر ورکړی. د انرژۍ او اوبو وزیر عبداللطیف منصور وایي چې د دې بند د جوړولو موضوع د پخواني حکومت پر مهال هم مطرح وه او پاکستان هغه وخت منلې وه چې دا پروژه به یې په زیان نه وي. ښاغلي منصور زیاته کړې چې دا اوبه د افغانانو دي او د هېواد د ګټې لپاره به ترې استفاده کیږي او له افغان سوداګرو یې غوښتي چې د دې بند په جوړولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. نو دا د افغانانو اوبه دي، باید په خپله ګټه موږ استعمال کړو، دا هیڅ چاته ضرر هم نه رسیږي. او دا داسې ده چې فقط د اوبو نه استفاده کیږي، بیرته دا اوبه هم دغه کونړ سیند ته بهیږي، دا چېرته منحرف کیږي، نشي چاته یې تاوان ورسیږي. نو فلهذا څوک د تشویش هم نه کوي. موږ چې څومره اسناد کتلي دي د رئیس جمهوریت په وخت کې دا موضوع راپورته شوې وه، له دې سره پاکستان هم موافقه ښودلې ده، یعنې دا د تشویش وړ نه ده چې هغو هم مطالعات دلته کړي دي، هغو ته ضرر نه رسیږي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د دې بند جوړول د هېواد د ځان بسیا په لور یو مهم ګام بولي او له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له اسلامي امارت سره همکاری وکړي. بند برق بالای دریای کنر یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان است. در این عرصه من مطمئن هستم که تمام تجارا و تمام مردمی که وسع توان دارند با دولت همکار هستند. انشالله که این بند آباد شود. اول خب به فایده افغانستان است در بخش زراعت ما، در بخش برق ما و همچنان در بخش اقتصاد به ولایت‌هایی که نزدیکی کنر هستند خیلی موثر تمام میشه. خوشحال هستم که باز هم مسئله بند برق کنر روی دست میاد. اگرچه این پروژه زمان داود خان است که حدود 50 سال است که ما منتظر از این هستیم که چنین کار صورت بگیره، ولی زیادتر اقدام مشکلات منطقوی زیادتر داره و به خصوص پاکستانی‌ها در صدد از این هستند که همیشه خنثی شود. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي افغانستان د طبیعي زیرمو بډایه هېواد دی او له اسلامي امارت غواړي چې د هېواد اقتصادي ودې لپاره د اوبو، لمر او کرنیزو سرچینو به اغیزمن استعمال جدی پام وکړي. افغانستان در پهلوی سایر غنامندی هایی که داره از نگاه داشتن منابع تجدیدپذیر هم غنامند است. ما از مجرای آفتاب هم میتونیم برق و انرژی تولید کرده باشیم، از مجرای آب هم و سایر مجاریک در افغانستان قابل دسترس است، حتی زراعت هم. هرگاه به شکل درستش و میکانیزم لازم ما زراعت هم میکانیزه کرده باشیم، ما دست بالا در زراعت می داشته باشیم و به شکل درستش از آب و این طرف از آفتاب استفاده لازم کرده باشیم، برق خوبتر میتونیم داشته باشیم. افغانستان د مهال سختې د برېښنا کمښت سره مخ دی، په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې، او ډیری کارپوهان د هېواد د طبیعي سرچینو د کارولو غوښتنه کوي څو دغه ستونزه حل شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان اوس د خپلو برېښنایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر ډیره له ګاونډي هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران، ازبکستان او تاجکستان برېښنا واردوي. د کونړ د برېښنا بند په څیر د اوبو برېښنا پروژې د دولت د اوږدمهاله ستراتیژۍ برخه ده چې موخه یې د برېښنا په برخه کې ځان بسیا او د وارداتو له اتکا راکمول دي. عزتمندو لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.